اول خو دغه تړون د لاسلیک کېدل او بیا دغه راوروسته الحمدلله د 15,000 بندیانو خلاصېدل او بیا بین الافغاني مذاکراتو داخلېدل دا خپله هم یو مهم پرمختګ دی. او دوم دا چې اوس یوه هفته تېره سوې ده موږ لا ورته وایي چې پرمختګ نه دی سوی، هغه هم دا ده چې طبعا اول چې مذاکراتو څوک داخلېږي اوس هم ډېر کار سوی دی په دې برخه کې، لکه موږ تقریبا د 18 شاوخوا کې مادې لیکل سوي د طرز العمل او د مجلس د شروع دپاره او پر هغه باندې مباحثې دپاره هغه طرز العمل باندې کار سوی دی چې په هغه کې تقریبا به یوه یا دوې مادې پاتې وي چې پر هغه باندې اتفاق راغلی دی او دا ټول شیان مراعات سوي دي، دواړو خوا به دا مراعاتوي. خو په تعصب سره باید وایم چې بعضې ټکي د هغه نظریې نه مخکې چې توافق ورباندې وسي هغه د باندې وتلي دي د جانب مقابل د لوري څخه. په دې اړه غواړم چې زه لږ وضاحت وکړم. موږ چې کله د تېر سوو مذاکراتو امریکایانو سره په تجربه باندې زموږ دا تجربه وه، د دوی سره هم دا څو اول کې ذکر کړله، دوی را سره منلې هم وه دا چې تر څو پر یو شي باندې هوکړه نه وي سوې، فیصله نه وي سوې، هغه عبارات او هغه جمله او هغه ماده باید د باندې ونه وځي، ځکه هغه د باندې ستونزې راولاړوي، خلکو ته تشویش پیدا کوي، سوالونه خلکو ته پیدا کېږي تر څو چې پر یو شي اتفاق راځي. خو چون موږ ولیدل دا څو ځلې دا مات سو، دا تعهد مراعات دی نه کړی سو او د باندې دا شی وتی مجبور اوس موږ وضاحت هغه وکړو. نو هغه ته چې موږ ولاړ یوه ماده اساسي په هغه کې دا ده چې موږ هم دغه بین الافغاني مذاکراتو د جهتونو سره د هغه تړون په اساس چې امریکایانو سره لاسلیک کړي وو داخل سوي یو. اوس دوی وایي چې دا تړون تاسې مه ذکر کوئ، دا زموږ ستاسې اوس مذاکرات د جهه نه شروع سو، همدا مذاکرات د شروع کوو هغه تړون باید دلته ذکر ونه سي. نو موږ دوی ته وایو چې دغه زموږ ناست یې ستاسو سره په 20 کاله نه ده سوې، اوس چې همدا ناسته موږ ستاسو سره کوو همدغه ناسته دغه تړون پر اساس باندې ده، ځکه هلته ذکر سوي دي چې د افغاني جهتونو سره به موږ مذاکرات کوو، لکه جهتونه راغله ستاسو سره یا په ګډه یا ستاسو سره جدا یا په هر صورت باندې هغه حاضر سوه، د همهغه پر اساس موږ ستاسو سره داخلېږو. بیا هغه کې یو خبره دې کړې ده چې ښه کتئ دا چې دا تړون ذکر کوي نو د دوی کومه اعلامیه یاده کړې ده چې د اعلامیه به ورسره ذکر کوي چې پاکستان د دغه ټکي هم راغلي دي د دغه تړون